نننې زمونږ سبق سورة البقره دویمه سپاره آیت نمبر 188 خوانواله تر آیت نمبر 192 پورې دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل او مخری مالونا د یو بل په منځ خپل کې په باطل طریقه وتدلوا بها الى الحكام او مزلن د وی تاسو د مالونو لره خېټو د حاکمانو ته لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم دې د پاره چې اخري تاسو سیسد مالونو او د خلکو نه په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ. یسألونک عن الاهله تپوس کوي د استانه په باره د میاشتو کې قل هي مواقیت للناس والحج تو ورته ووایه دا وختونه مقرر دي د پاره د لین دین د خلکو والحج او د پاره د حج وليس البر بان تأتوا البيوت او ندنی کی راتل ستاسو کورونو ته من ظهورها د شاګانو د دینا من ظهورها د شاګانو د دینا ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى لیکن نیکوکار آغا سوکتے چې ځان بچ کو د خلاف د الله نه ولكن البر من اتقى او لیکن نیکوکار آغا سوکتے چې ځان بچ کو د خلاف د الله نه واتوا البيوت من ابوابها او راتلل کوي کورونو ته په دروازو د دې باندې واتقوا الله او یریږئ د الله نه لعلکم تفلحون خامخا شی به تاسو کامیاب وقاتلوا او جنګ کوي فی سبیل الله الذین پلاردا کسانو کې یقاتلونکم چې جنګ کوي تاسو سره ولا تعتدوا او زیاتې مکوي ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله مینه نه کوي د زیاتې کوونکو سره وقتلوهم او وجنی دی لرا حیث ثقفتموهم کم ځای چې عمومی تاسو دی لرا واخرجوهم من حيث اخرجوكم او باسی دی لرا د کم ځای نه چې دی تاسو وباسلی وی من حيث اخرجوكم د کم ځای نه چې دی تاسو وباسلی وی والفتنة اشد من القتل او شرک سخت گناه د قتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام او جنگ مکوي دای سره پنځ د بیت الله حتی یقاتلوکم فی تر دې چې جنگ حتی یقاتلوکم فی تر دې چې جنگ کوي دای تاسو سره پدې کې فيه پدې کې فإن قاتلوکم نو که جنگ کوي دی تاسو سره فقتلوهم نو وجنی دی لرا کذالک جزاء الکافرین دارنګ سزا د کافرانو ده فإن انتهوا نو که من شدوی تاسو سره د جنگ نه په ایمان راوړلو سره فإن الله غفور رحیم
پس یقینا الله بخون کے مہربان دے.